سلامونه دوستانو، څنګه یاست؟ ښه جوړ یاست؟ امید لرم چې روژه او اختر به مو په خیر سره تیر کړی جوړ اوسئ. زه به د امیزان هغه سیلر کورس غواړم چې ستاسو سره څه نور معلومات شریک کړم. نو یو خو د خوشحالۍ ځای دغه دی چې افغانستان په اکسپټډ سیلر رجسټریشن هیوادو کې اوس هم نوم شته. صرف لږ وخت نور راکړئ چې زه دقیق معلومات وکړم او هم کوشش کوم چې یو لاره یو امکان داسې وي چې امیزان د لارې افغانستان ته پیمنټ وکولای شي. ځینې هیوادو کې چې د انټرنیشنلی کوم دغه چې د هایپر والټ خلک کاروي، خو افغانستان کې هایپر والټ نشته. هغه هم ما وکتي، هغه د پیپال دی، خو رجسټریشن کولای شي. دا د پیمنټ میتھډ چې دی دغه ډېر مهم دی چې کله تاسو فروشات وکړئ څنګه په افغانستان بانک اکاونټو کې تاسو هغه پیمنټ ترلاسه کړئ ستاسو د فروشاتو دپاره. نو د دې لپاره را سره په دغه کې یوټیوب کې را سره سبسکرایب کړئ د چینل، او د آینده معلومات لپاره به انشاءالله درېیمه ویډیو بیا زه پوسټوم. کوشش کوم چې په هغه کې زه ستاسو سره د معلومات شریک کړم چې څنګه به کولی شو په افغانستان کې د دې پیمنټ ترلاسه کړو. اوس به راسو هغه خپل د sell.amazon.com مین پیج ته. په دې کې چې تاسو وګورئ لرن دغه ډیر مهم دی. سیلر یونیورسيټي موږ به دا کلیک کوو. دلته لیکلي دي فور بګینرز فور برانډز بلاګ FAQ. دغه څلور نقطې دي. دا تاسو خپل هم وایست که څوک په انګلیسي پوهیږي دغه څه کومک غواړي. که تاسو خپل نه پوهیږئ او یا که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ ما ته ایمیل واستوئ. دغه څو ارټیکلز دي. how to sell books د مثال په ډول څنګه کتاب په امیزان کې وکولای شو وپلورو. online business ideas, sell online, what is e-commerce, e-commerce business guide, fulfillment 101, drop shipping in 2021 د تیر کال دی, inventory management, 10 things about selling online with Amazon. او دلته بیا نورې ویډیوګانې هم شته او ارټیکلز هم شته. start things to know before you create a seller account. هغه شیان چې مهم دي چې مطلب تاسو یې باید وپوهیږئ یا ځان په خبر کړئ د دې در مخه چې تاسو سیلر اکاونټ جوړ کړئ. اول دا ویډیو د 3.10 ثانیې سیلر سنټرل انټرو یا انټروډکشن یا معرفي کول دي د سیلر سنټرل. how selling on Amazon works. په امیزان کې فلورل یا فروشات څنګه کار کوي داسې به ترجمه کو. کوشش کوم چې زه په صحیح توګه په پښتو ترجمه کوم تر څو تاسو سم صحیح پوه شئ. The beginner's guide to selling on Amazon. دا ټول ارټیکل کوشش وکړئ چې ویې وایست. نو دا چې زه هر یو جلا جلا تاسو ته تشریح کوم یا وایم نو ډېر زیات وخت نیسي، ډېرې زیاتې ویډیوګانې وي. Product you can sell on Amazon. 5 guidelines for sourcing products. Seller payment process. دا ډېر مهم دی پیمنٹ. List adding your products to Amazon stores. Understand product IDs. Listing process. Intro. Product details page intro. دا چې تاسو خپل وګورئ ویې وایست ډېر معلومات چې ترلاسه کولی شئ. دلته لاندې بیا راسئ fulfillment. Getting your product to customers. تاسو خپل جنس چې تاسو پلورئ در کسټمر یا در مشتری در لاسه څنګه ورسوئ. fulfillment by Amazon. د امیزان د fulfillment ته طرفه. FBA versus FBM. multi channel fulfillment. FBA fulfillment by Amazon دی او FBM چې دی fulfillment by merchant دی. مطلب هغه چې تاسو امیزان ته واستوئ امیزان کسټمر ته استوئ او یو هغه fulfillment by merchant چې تاسو خپل کسټمر ته واستوئ چې کله اډر شي. دغه دواړه مختلف دي. خو په امریکا کې چې خلک شان پلوري او په ځینې نور اروپایي هیوادو کې چې کله تاسو فولفیلمنټ سنټر ته واستوئ هغه ډېر بهتره دی، هغه ډېر کاست افیکټیو دی. وینې تاسو پروډکټ انتخابولو کې به ډېر ځیرک اوسئ، ډېر احتیاط کار، ډېر صحیح دقیق معلومات وکړئ. هغه د امیزان سیلر پالیسی چې د هغه ټول په نظر کې ونیسئ. دلته ځینې نقطې زه غواړم تاسو ته په ساده پښتو کې درته ووایم چې تاسو په پوه شئ. فرض که تاسو یو ټي شرټ خرڅوئ. د ټي شرټ مثال زه در کوم. د ټي شرټ دغه بیگ یا د پیکینګ بیگ چې دی د دې 12 په 15 انچه کې دی اوږدوالی او بره.
او د دې وزن دی 2 پاونډه یا 1 کیلو. نو دغه چې دی تاسو کله امیزان FBA ته واستوي د دې د سایز او د وزن پر اساس ستاسو څخه امیزان فیس اخلي. دې ته انوینټری فیس وای، یا مطلب چالته تاسو انوینټری ریسټور کړی د امیزان په دغه کې په فولفیلمنت سنټر کې، نو چالته ډیر عمر پرته نو بیا هغه فیس هم راځي او لیټ فیس هم راځي، مطلب چې ډیر عمر پرته هغه فیس هم راځي، خصوصا په پیک سیزن کې. پیک سیزن چې دی دغه نومبر دسمبر د کرسمس او دغه سیزن کې فیسونه نور هم لوړ سي، خصوصا د داس چند لپاره چې هغه ډیر وخت پراته نه خرڅیږي، ډیر سلو آیټم. نو دې په اړه به ان شاء الله په راتلونکو ویډیوګانو کې دا معلوماتونه تاسو سره شریکیږي. نو دغه شی ډیر مهم دی، دغه پر اساس چې تاسو ته دا ټول باید معلوم سي. هغه امیزان FBA کیلکولیټر چې ما تاسو مخکې وښوي، په هغه کې تاسو خپل ټول د پروډکټ چې کوم تاسو سورس کی دغه ټول ډیټیل الته ولیکئ چې تاسو ته مطلب دغه پروډکټ چې دی امیزان فولفیلمنت سنټر ته رسیده په څو تمامیږي. دغه وروسته تاسو خپل سیلینګ پرایس پرېږدئ او هغه کې چې دی د امیزان مکمل فیس چې دی هغه تاسو ور انکلوډ کړئ چې تاسو ته نت څو پروفیټ پاتېږي، مطلب د ټول مصارف وروسته تاسو ته څو هغه فایده پاتېږي. هغه ډیره مهمه ده. نو په دې کې ځینې داسې پروډکټس ته لکه نیل پالش دی، لکه هیر ډای کلر دی، او ځینې نور داسې شان دي چې هغه هازمیټ دی. هازمیټ مطلب خطرناک جنس دی، دغه څخه اور بلېدو ژر امکان شته په ویر هاوسو کې. نو ځینې فولفیلمنت سنټرونه چې دي هغه نه اکسپټ کوي، نو دغه ته هم ډیر متوجه اوسئ چې تاسو کم پروډکټ خرڅوئ، هغه پروډکټ په اړه ښه ډیپ معلومات وکړئ په امیزان سیلر سنټرل کې چې کله اکاونټ رجسټر کړئ. ورې تاسو کولی سئ هلته خپل د دې یو لینک هم څه زه به هغه لینک پیدا کړم چې تاسو وګورئ چې دا خو ریسټرکټډ آیټم نه دی. نو دا ریسټرکټډ آیټم معلومات هم وکړئ. او یو مهمه نقطه دا ده چې کوشش وکړئ تاسو پر یوه جنس باندې پر یو پروډکټ باندې کار وکړئ. پرایویټ لیبل زه ټول ته ریکمنډ کوم چې پرایویټ لیبل پروډکټ ډیر ښه، خو پرایویټ لیبل پروډکټ چې دی باید ډیر په مطلب کمپیټیټیو یا ډیر ښه رقابتي قیمت ولري، چې مطلب د نورو پلورونکو په مقابل کې ستاسو جنس ښه لوړ کیفیت ولري، بهترین یا ښه ډیزاین ولري. او دغه وروسته چې دی هغه قیمت هم باید داسې قیمت وي چې د بل سیلر سره چې دی ستاسو قیمت ډیر ښه وي. تاسو کوشش وکړئ چې های سیل ټارګټ کړئ چې فروشات ډیر ولري، په هغه سره تاسو ښه مارجن ترلاسه کولی سئ. او هغه د امیزان د ویب سایټ بای باکس بټن چې دی دا تاسو ترلاسه کړئ چې کله یو کسټمر فرض که یو شی رانیسي هلته یې سرچ کړي، هغه سرچ ټرم یوز کړي، نو ستاسو هغه جنس چې دی اول ورته ښکاره کړي. دا بای باکس په اسانه نه دی، خو دا به هم په راتلونکي ویډیوګانو کې انشاءالله تعالی زده کړو. نو دغه د لرن دغه چې دی مین پیج چې دی د دې څخه کار واخلئ چې کله تاسو لرن ته راسئ سیلر یونیورسټي باندې کلک کړئ، دلته ډیر زیات معلومات شته، تاسو هغه ټول زده کړئ. بیا دغه اور ویو ته راسئ what type of products cannot be listed on amazon.com. نو دغه شان دی restricted product help section، دا هغه دی what is the A to Z guarantee program، دا په باره کې هم دا معلومات لازم وایست. دغه هر یو معلومات چې دلته لیست شوي دي دا ډیر ستاسو سره مرسته کولی سي او هم ستاسو کار به ډیر اطمیناني، کوم ستونزه به نه لري. how do I open a new Amazon seller account، بیا can I downgrade my professional selling account، دا ډیر اسانه جواب زه در کولی سم چې و بالکل تاسو کولی سئ د پروفیشنل سیلینګ څخه دغه ته ولاړ سئ، ریګولر یا مطلب انډیویجوال سیلینګ پلان ته ولاړ سئ چې هغه منتلی فیس نه ورکوي. سټارټینګ باید دغسې اوسئ چې منتلی سیلینګ فیس نه وي. تاسو ډیر سمال سټارټ کړئ، خپل هغه پریکټیس پر وکړئ، زده یې کړئ. دغه وروسته چې دی بیا مخته ولاړ سئ چې څونه ستاسو فروشات زیاتېږي. فرض که ستاسو فروشات د هغه پروډکټ چې تاسو رانیولی دی د هغه د میاشتې در 40 پورې یا د 40 څخه زیات سیل تاسو کوئ، نو بیا پروفیشنل سیلینګ دغه چې دی اکاونټ دغه کې اپګریډ کړئ، هغه واخلئ. how do I sell in Amazon stores in US, Canada and Mexico، دا دلته پلس یا مثبت نښان ووایي، دلته نور معلومات او لینکونه درته راځي چې هغه تاسو کولی سئ سلیکټ کړئ.
Pricing. How much does it cost to sell on Amazon.com? What are the differences between professional and individual accounts? When do I start getting charged the monthly subscription fees? How do I get paid? Selling او دغه بعد global registration. نو دغه ټول هغه معلومات او نور دلته لیکل دي. other resources. Amazon seller app دا موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ، هغه څخه هم استفاده کولای شئ چې کله مو اکاونټ جوړ کړئ. البته Amazon seller help, visit seller help, Amazon seller central او دغه ټول معلومات ترلاسه کولای شئ. دغه لکه ما چې مخکې تاسو ته ښکاره کړي د افغانستان نوم په countries accepted for seller registration دا پکې شته. زموږ سره بس په دغه کې یوټیوب چینل کې فالو کړئ. زموږ دا چینل فالو کړئ. انشاءالله د راتلونکي لپاره موږ ډېر کوشش کوو، زه او زما نور ملګري، چې موږ داسې یو سیستم یو لاره پیدا کړو چې د افغانستان د خلکو دپاره، تجاران دپاره، سیلران دپاره، خلک چې ډېر علاقه لري غواړي په امیزان کې شان پلورونکي سي، نو دغه دپاره موږ ډېر کوشش کوو چې داسې یو لار پیدا کړو چې مرسته وکړو او افغانستان سم خلک وکولای سي په امیزان کې شان وپلوري انشاءالله تعالی. نور سره مل اوسئ په دغه چینل کې. دغه چې دی امیزان سیلر سنټرل دا فقط د ډمی په حیث کاروم درته چې صرف تاسو ته وښیم چې کله تاسو ځان دلته په امیزان کې رجسټر کړئ. دغه امیزان سیلر سنټرل دغه دی پاڼه ده. دلته دغه چې دی کیټلاګ، انوینټري، آرډرز، advertising, stores, growth, reports, performance, partner network, brands, resources, use all navigation. دا خو بیا وروسته به د دې په اړه نور معلومات درته وکړو. کله چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ او شان پلورئ، یو ډېر مهم شی ستاسو د اکاونټ دپاره چې دی د اکاونټ هیلث دا ډېر مهم دی. نو د دې په اړه چې دی بیا به نور انشاءالله تعالی ویډیوګانې نورې هم جوړې کړو او هغه به ستاسو سره د دې په اړه معلومات شریک کړو. ستاسو اکاونټ باید په ګډ کې مطلب ګډ سټینډینګ کې پالیسي کمپلاینس زیرو ایشوز لکه دلته چې دا صرف ډمی اکاونټ دی. نو په دې اړه چې دی بیا زه نور معلومات کوشش کوم چې زه خپله هم ځان سم په پوه کړم او ستاسو سره هغه صحیح دقیق معلومات شریک کړم چې تاسو سبا کومه ستونزه ونه لرئ. نو دغه معلومات دی سیلر سنټرل ته به راسو. دا سیلر سنټرل چې دی مارکیټ پلیسز، دغه درې مارکیټ پلیسز زه آپشن لرم اوس فعلا دپاره. United States Amazon.com, Canada.amazon.ca او Mexico Amazon.com.mx. Aid marketplace ته کولی شئ نور هم ایډ کې. Depends on your business size and expansion. دا چې دی سیلر فورم، اډ پروډکټس، دلته نیوز راځي، دلته نور معلومات لکه کیټلاګ، اډ پروډکټس، کمپلیټ یور ډرافټس، ویو سیلینګ اپلیکیشنز، ریپورټس، پیمنټ، دا ټول معلوماتونه چې دي ډېر زیات دي. نو انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې به زه ستاسو سره شیر کوم. تاسو کوشش ډېر زیات وکړئ چې تاسو ډېر زیات ریسرچ وکړئ چې څنګه صحیح پروډکټ سورس کړئ، صحیح پروډکټ انتخاب کړئ. کوشش وکړئ چې څونه کوچنی دغه بزنس سره شروع کړئ، څونه په کوچنی انویسټمنټ باندې شروع کړئ، هغونه ستاسو لپاره ګټه ده. او ډېر احتیاط وکړئ، ډېر په صحیح توګه قدم ږدئ په دې اړه چې دلته په امیزان کې که تاسو یو غلطي وکړئ ستاسو اکاونټ شاید ریسټریکټ سي او بیا تاسو ونه سي کولی په امیزان کې کوم شی وپلورئ. نو دې لپاره تاسو باید ډېر زیات ریسرچ وکړئ. نو په دا خاطر چې دی زه غواړم ډېر د احتیاطه کار واخلم او تاسو ته هغه ګټه ورسېږي چې تاسو یې ورڅه تمه لرئ. او بل انوینټري دغه چې دی مثلا کله تاسو یو شی لیست کوئ انوینټري ته راځئ، هلته چې دی انوینټري کې add a product. دغه add product چې کله کلیک کړئ find your product in Amazon catalog. product name چې دی اکثره شان چې دی مثلا د برانډز که تاسو د ډسټریبیوټر څخه واخلئ نو هغه یو پی سی بارکوډ لري یا مطلب ای این بارکوډ لري. یو پی سی یونیورسل پروډکټ کوډ دی، ای این مطلب یورپین آرټیکل نمبر دی، آی اس بی ان چې دی هغه د کتابو دپاره کاریږي، او ای اس ان چې دی هم داسې یو کوډ دی بارکوډ دی، البته زما سیر دی چې زه په یاد کړم. او بیا د about adding products دپاره چې دی دغه ټول ارټیکلونه چې تاسو کولی شئ دغه هم وایاست لکه دلته لیکلي دی adding products learn more what is GTIN. GTIN چې دی هغه هم یو رقم بارکوډ دی، ګلوبل داسې یو کوډ دی، نوم یې زما بیا هیر سو، بیا به زه را په یاد کړم.
compliance references دا ډیر مهم دي. volume listing, G10 exemption status, product requiring approval, product image guidance, converting to Amazon templates, create variations. نو دغه شان دي. دلته تاسو کولی شئ adding a product not sold on Amazon. زه داسې یو پروډکټ په امیزان کې لیست کوم چې هغه په امیزان کې اوس فعلا نه خرڅېږي یا نه دی چا لیست کړی. I want to learn how to list a product. زه غواړم چې زده کړم چې څنګه په امیزان کې پروډکټ لیست کړم. دا چې تاسو کلیک کړئ دلته ویډیو درته راځي. تاسو کولی شئ دغه ویډیو کلیک کړئ introduction to listing products. نو زه نه غواړم زما د یوټیوب اکاونټ څخه کوم مشکل جوړ شي نو دغه ویډیو زه نه پلی کوم. نو تاسو دغه ویډیو په خپله کولی شئ چې وګورئ without registration. تاسو هیڅ ضرورت نه لري چې رجسټریشن هم وکړئ په امیزان کې مګر دغه ځای ته راتللی شئ. sellercentral.amazon.com/product-search دا کلیک کړئ نو بیا دلته تاسو کولی شئ دغه ویډیو ته ولاړ شئ د دې لارې. نو دا د نن ویډیو ده. نن دپاره فکر کوم دغه به کفایت کوي. راتلونکي ویډیو به انشاءالله تعالی ډېره ژر زه پوسټ کړم. بیا هم تاسو کومه ستونزه لرئ پوښتنه لرئ او کوم یو مشخص سوال لرئ یا یو مشخص معلومات غواړئ چې هغه ویډیو زه دغه دپاره جوړه کړم نو په کمنټ سیکشن کې هغه کمنټ ولیکئ او خپل معلومات غوښتنه وکړئ. او همچنان تاسو کولی شئ په د ډسکریپشن باکس کې د ویډیو زما پر ایمیل ادرس باندې ماته کولی شئ ایمیل واستوئ او یا هم په فیسبوک کې را سره مل شئ. زه به خپل د فیسبوک هغه ګروپ لینک هم د سره پوسټ کوم. تاسو کولی شئ ورې هم را سره مل شئ ورې هم ما فالو کړئ او هلته خپل معلومات تجربې را سره شریک کړئ. مننه. الله مو مل.